د هر لمانځه وروسته خاص کر د فرض نه وروسته سنت طریقه دا ده کله چې امام سلام وګرځي که تا په جماعت لمونځ کوئ او که یو وخت یوازې لمونځ کوئ سلام دې وګرځوئ د فرض وروسته سنت طریقه دا ده چې سړی درې وارې استغفار ووایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا ډېر زیات فضیلت لري د دې یو وجه دا ده چې کم لمانځه توفیق الله ما او تا ته راکړي کیدای شي په دې لمانځه کې زموږ څه کوتاهي شوي کیدای شي دا لمانځه د سنت طریقې دا لمونځ زموږ د سنت طریقې مطابق نه کړ د دې لمانځه په واجباتو کې خلل راغلی د دې لمانځه په سننو کې خلل راغلی د دې لمانځه په ارکانو کې خلل راغلی انسان د زړه له کومې د فرض لمانځه نه د فرض لمونځ وروسته استغفار درې وارې ووایي امکان شته چې الله هغه کوتاهي هغه کمبود چې د ده په لمانځه کې راغلی و الله لرې کړي دا سنت طریقه ده حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل داوی ابن عباس رضی الله عنه ما روایت دی وایي چې کله به نبی علیه الصلوة والسلام سلام وګرځوي الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا عام طور باید موږ خو یو وار د لمانځه وروسته ارام پر ځای باندې کښېنو څومره تلوارې زموږ ګورې دا وار د حدیث دی د منافق سړي زړه په مسجد کې دا رقم وي لکه یو مرغۍ چې په قفس کې بند دی کوشش یې دا وي چې دا مرغۍ د باندې ووځي هوا ته ولاړه شي او د مسلمان زړه په مسجد کې نه تنګېږي که خدای نه خسته زما او ستا زړه په مسجد کې تنګېدی تلواره مې وه په دې پوه شه چې ما او ستا په زړه کې څه خلل شته الله څه استغفار وکړه آرام پر خپل ځای کښېنه سنت طریقې پر ځای الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا کلمات وایي مستحب خدا دی زموږ کتابونه لیکي چې دا لمانځه وروسته سړی الله اکبر درې وارې استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا هغه وروسته آیات کرسي وایي کې یاده ډېر زیات فضیلت لري بیا د هغه وروسته درود اشواري سبحان الله تسبیح دی ته وایي سبحان الله په ګوتو باندې سبحان الله سبحان الله سبحان الله درود اشواري بیا درود اشواري الحمدلله بیا څلور د اشواري الله اکبر دا الله تسبیح بیان کړه دا الله حمد په دې باندې بیان کړه چې خدای زما رقم ډېر انسانان دي د هغوی تندی ستا دپاره ستا په دربار کې پر مځکه نه دی لګېدلی تا ما ته توفیق راکړي الله دا ستا حمد و ثنا ده لمونځ توفیق هر چا ته نه کېږي ما مخکې په دې باندې روایت ویلي کله چې الله د سړي څخه ناراضه شي الله تبارک و تعالی د خیر د کار الله پاک جل جلاله د ده څخه اخیستل منع کړي د ده څخه بیا د خیر کار نه اخیستل کېږي د ده په زړه کې بیا د خیر کار داعیه نه پیدا کېږي بیا دته څونه بېدیني وي هغونې خوند ورکوي نو په کار دا ده موږ تاسو د لمانځه وروسته دا استغفار خو لازمي وایي مطلب داسې لازمي نه پر ځان چې که یو ورځ پاته شو ملامت کو بیا خو حدیث هم دی کوم شی چې په اسلام کې ضروري نه هغه باید موږ ضروري نه کړو خو البته سنت طریقې باید موږ پر ځای سنت طریقه دا ده چې د لمانځه وروسته درې وارې استغفار او الله اکبر الله اکبر ویل بیا درې وارې استغفار بیا د هغه وروسته که آیت کرسي ځای دا وایو او که د هغه وروسته بیا ما او تا تحمید تسبیح الله اکبر درود اشوار الله اکبر څلور د اشوار وایي دا زما او ستا دپاره ډېر غټ اجر دی په یوه تسبیح باندې سبحان الله باندې یوه درخت په جنت کې شنه کېږي څومره غټ فضیلت دی